سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه مې راخیستې ده. ده پوښتنه کړې ده چې ما تازه اوس اسناد اخیستي دي او زه غواړم چې ادرس بدل کړم. ولې دلته څوک نه پېژنم ادرس چیرې واخلم؟ ده سره اوسه پورې چې کوم دی هغه د فرانسزیل ادرس دی. دی وایي چې زه غواړم چې نوی ادرس واخلم. څنګه یې واخلم او چیرې یې واخلم؟ ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو تازه اسناد واخلئ د فرانسزیل چې کوم ادرس دی هغه تاسو ته د 6 میاشتو پورې درکوي. 6 میاشتې بعد بیا تاسو ځئ خپل ادرس پیدا کوئ، خپل ادرس اخلئ. اوس دې دپاره تاسو څه کولی شئ؟ هغه ملګري چې کوم د سوسیال په کور کې اوسیږي نو دوی د سوسیال ادرس خپلوي او هغې ته خپل اسناد بدلوي. اوس هغه ملګري چې دوی د سوسیال په کور کې نه اوسیږي دوی به څه کوي؟ دوی چې اوس هر چیرې اوسیږي، مثال په توګه یو چا سره اوسیږي، د هغه ادرس هم اخیستلی شي او که هغه د کور ادرس هم اخیستلی شي، که هغه یې چیرې ورکوي. بله خبره دا ده که چیرې داسې څوک کم نه وي چې تاسو هغه سره اوسیږئ یا هغه تاسو ته ادرس نه درکوي، نو تاسو بیا بیرون تاسو دلته په فرانسه کې داسې ادرسونه پیدا کیږي چې تاسو هلته د کال هغو ته پیسې ورکوئ، یو څه مناسب پیسې تاسو نه اخلي او تاسو بیا هغه تاسو ته د هغه پیسو بدل کړي او ادرس درکوي. که چیرې دې نه علاوه تاسو چیرې میغي ته لاړ شئ، خپل ستاسو چې د ادرس کوم ځای کې تاسو غواړئ هلته میغي ته لاړ شئ، میغي هم تاسو سره په دې اړه کومک کولی شي. که چیرې تاسو سوسیال لرئ هغه هم تاسو سره کومک کولی شي. که بیا هم دغه دواړو نه تاسو کومک اخیستل نه غواړئ یا یې نشئ کولی یا په فرانسوي ژبه نه پوهیږئ، ښه خبره بیا دا ده او اسانه لار دا ده چې تاسو د پیسو والا ادرس والئ. هغه تاسو نه ډېرې کمې پیسې اخلي. مثال په توګه د کال 80 یورو، 90 یورو یا 80 یورو یا 50 یورو داسې تاسو نه د کال پیسې اخلي او هغه تاسو ته ادرس درکوي. هغه بیا ستاسو ادرس کیږي او هلته ستاسو خطونه راځي او خپل خطونه تاسو هلته نه اخیستلی شئ. دغه طریقه کار دی. که کوم ملګری څوک نه پیژني او د داسې څوک نه لري چې درته ادرس ورکړي، نو دغه بیا اسانه لار ده چې تاسو ادرس واخلئ. او په دې باندې یو څو ورځې مخکې ما ویډیو هم جوړه کړې وه. هر کله چې تاسو تازه اسناد واخلئ، تاسو اول ادرس بدل کړئ، اول یو ادرس واخلئ چې هغه ستاسو ډېر وخت لپاره هغه ادرس تاسو وي. هغې نه بعد بیا تاسو اکت د نسانس لپاره دومان وکئ، بیا تاسو نور په اداراتو کې ثبت نام وکئ. ځکه ډېری ملګري داسې دي چې دوی اکت د نسانس لپاره دومان کړی په زوړ ادرس باندې او هغه ادرس د دوی اوس بدل شوی، دوی نوی ادرس اخیستی دی. دوی یا اوپرا نه ده خبره کړې، که اوپرا یې خبره کړې ده نو دا بیا ستاسو هغه ډبل وخت اخلي، 2 چنده ستاسو وخت اخلي، نو ستاسو پروسیجر نور هم ناوخته کیږي. نو ښه خبره، اسانه او بهتره خبره دا ده چې هر کله تاسو اسناد واخلئ د هغې سمدسته اول د ادرس غم وخورئ، ادرس بدل کړئ، نوی ادرس واخلئ. هغې نه بعد اکت د نسانس دپاره هغه نوی ادرس ولېږئ. هر ادارې ته چې ځئ نوي ادرس سره ثبت نام وکړئ، نو ستاسو دپاره به اسانه وي. نو بیا به تاسو دغه مشکل سره نه مخکې کېږي، ستاسو اکت د نسانس به هم وخت نه الي، دا به په خپل وخت تاسو ته راځي. نو څومره ملګري چې دوی اکت د نسانس لپاره په تمه دي او دوی وایي چې دوی اکت د نسانس ډېر زیات وخت واخیستو، د هغې غټ لامل دا دی چې دوی په دغه منځ کې دغه پروسیجر په منځ کې دوی ادرس بدل کړی دی او دا یو غټ مشکل دی چې دغه د پروسس چې کوم د پروسیجر چې کوم وخت دی دا 2 چنده کوي. نو ښه لارې دا ده چې تاسو اول ادرس واخلئ، هغې نه بعد بیا اکت د نسانس ته او نورو ادارو دپاره تاسو دومان وکئ. ملګرو، ویډیو همدومره. که کوم ملګری پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه د ستاسو پوښتنې تاسو ته جواب درکړم. په مخه